السلام علیکم. تاسو ته په حجرې ټي وي کې هرکلی وایو. د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د روس صدر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون باندې تفصیلي خبرې شوې دي چې په کوم کې په عالمي مسلو د روس یوکرین جنگ، میډل ایست، انرژي او ارټیفیشل انټيليجنس په اړه خبرې شوې دي. ټرمپ د روس او د امریکای د تعلقاتو په اهمیت زور ورکړی او په دویم جنگ عظیم کې د دواړو ملکونو قربانیانې او مشترکه تاریخ یاد کړی دی. د خبرو اترو مرکزی نقطه د روس او د یوکرین جنگ ودرولو غواړو مشرانو د فوري مذاکراتو په ضرورت اتفاق کړی دی. ټرمپ دا اعلان وکړو د هغه ټیم په کوم کې سیکرټري اف سټیټ مارکو روبیو او سی آی ای ډایریکټر جان راډکلیف شامل دي. هغه به د یو پرامن حل لپاره د مذاکراتو قیادت کوي. مهمه خبره دا ده چې پوتین د ټرمپ انتخابي ناره کامن سنس دهراو کړه چې کومه دواړو ملکونو په منځ کې په تعاون د امادګۍ یو علامه ده. دغه سفارتي پیشرفت د عالمي استحکام لپاره یو مهم قدم ګڼل کیږي. ټرمپ د امریکای شهري مارک فوګل پر رهایی د پوتین شکریا ادا کړه. د دې جنگ په وجه لکونو خلک د مشکلاتو ښکار دي. د ټرمپ دغه اقدام دغه امید پیدا کوي سفارتکاري اوس هم د مسلو حل کولو لپاره یوه موثره لار ده. دا د حجرې ټي وي ریپورټ و. د نورو داسې ریپورټونو لپاره موږ سره اوسئ. د خدای په امان.